د ملا یعقوب او ټام ویسټ لیدنه سیاسي کارپوهان دا ډول ناستې د ستونزو په هواري کې اغیزمنې دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د طالبان حکومت دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له سرپرست ملا یعقوب مجاهد سره کتلي دي. دغه وزارت تیره ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د ملا یعقوب مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړي ټام ویسټ ته دا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. په دغه ټویټ کې دا هم ویل شوي چې نوموړي له ښاغلي ویسټ دا هم غوښتي چې امریکا او نړۍ دې د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر اوسه له دغې لیدنې کوم عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او ښاغلي ویسټ هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الظهوري تر وژل کېدو وروسته د طالبانو د ځینو چارواکو پر سفر بندیزونه ولګول. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي په دې باور دی چې د امریکا چارواکو او د طالبانو د ځوان نسل ترمنځ خبرې اترې ښایي د افغانستان د اقتصادي ناورین د هواري په برخه کې ګټورې تمامې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په حقیقت کې یوه ازموینه ده. د دې ځوان نسل لپاره د امریکا او افغانستان ترمنځ ډېرې ستونزې شته. ټولې په یوه ورځ نه هوارېږي، خو که یوه هواره شي ګټه به د افغانستان خلکو ته وي، ځکه چې اوس خلک له اقتصادي ناورین سره مخ دي او امریکا بیا هم کولی شي ځینې کارونه وکړي چې اقتصادي ښه شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.